سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وئ راته. بیا هم ستاسو دروند حضور ته د یوې نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو غواړم تاسو ته د مایننګ یو ټیلیګرامي اپلیکیشن معرفي کړم چې تاسو کولی شئ دغه کې ټوکن ماین کوئ او هغه ټوکن واخلئ، ډالرو ته یې بدل کوئ او ډالر مو هم مستقیم خپل بایننس یا ټون کیپر وایلټ ته وډرا کوئ. ما په خپله ملګرو نن وډرا وکړه او وډرا هم راته راورسېده. څنګه چې وینئ ثبوت مې خپل ټیلیګرام چینل کې هم ایښی او همداشان تاسو ته به په ویډیو کې هم ثبوت ښکاره کومه. نو راځئ ځو ویډیو ته. که لومړی ځل مو دا چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي لایک کړئ. لومړی ملګرو دغه مایننګ کې به موږ اکاونټ جوړو. اکاونټ جوړولو دا ډول یو لینک کې دا ما تاسو ته لومړی کوم ډسکرپشن او ټیلیګرام چینل کې ایښی. په دې ډول لینک به کلیک کوئ او د دې روبوټ به اول سټارټ کوئ. چې سټارټ مو کو بیا به اوپن کوئ او راننه به وځئ د دې صفحې ته. نو دغه ډول د دې ملګرو اصلي صفحه ده، څنګه چې تاسو تصویر کې وینئ. دې کې به موږ مایننګ کوو او د مایننګ چې موږ ته کوم ټوکن راکوي هغه موږ کولی شو چې له دې څخه ډالرو ته بدل کړو. ښه نو ملګرو په لینک چې مو کلیک کړ که لومړی کې تاسو ته دغه ډول یو ایرور درکو، دغه ډول یو میسج درکو، نو تاسو بیا دوباره له دې ځای څخه به ووځئ. صحیح ده. او دلته بیا صرف نوم سرچ کوئ، دغه نوم د ماینرز کلوب په نوم دا به سرچ کوئ او د نوم په واسطه به یې راواز کوئ او داخل به شئ. البته هغه کسانو ته چې ایرور ورکو دا کار دی وکړئ. نو ګورئ ما ته اول کې ایرور راکړو، اوس ایرور نه ورکوي. نو دغه د دې کې زموږ اکاونټ جوړ شو. اکاونټ جوړولو یو څو ساده. ښه نو ملګرو اوس راځو دې ته چې دې کې به کار څنګه کوو او دغه ډالر به څنګه موږ وډرا کوو دا ټول درته ښیم. دې کې ملګرو د مایننګ سیستم د مخکې مې هم وویل. تاسو به په دغه کس چې ګورئ دلته ولاړ ده په ده به کلیک کوئ، تاسو ته ټوکن درکوي. دا ګورئ زه کلیک کوم ما ته ټوکن راکوي. تاسو کولی شئ اټو کلیکر هم ملګرو لګوئ. اټو کلیکر سره هم دا هېڅ مشکل نه لري. نو تاسو کولی شئ دا هم ولګوئ او له دې څخه ټوکن واخلئ. نو یوازینی کار دا ده چې تاسو به دې کې همدغه مایننګ کوئ. همدې مایننګ په واسطه موږ ته ټوکن راکوي او همدغه ټوکن موږ وډرا کیږو. نو څنګه چې مې ویل ملګرو تاسو اټو کلیکر اپ هم دې ته لګولی شئ د کار لپاره. زه راځم دا لګوم، په دې سره تاسو ته ټوکن هم ډېر زر راجمع کیږي او دا د لاس په واسطه به کلیک کولو هم خلاصوي. اټو کلیکر به دغه ډول پې کیدی او دا نور تاسو ته خپله پې مایننګ کوئ. صحیح ده. مثلا دغه ډول ما کېښوده، چالان به یې کور ته دا ګورئ خپله مایننګ کوي په ښه سپیډ کې هم. ټوکن دلته موږ ته ترې را انتقالېږي. نو دغه ملګرو کار و چې څنګه مې ویل صرف مایننګ ده. اوس راځم دې کې نورې برخې هم تاسو ته ښیم او بله چې دا ټوکن به موږ څنګه ډالرو ته بدلو او څنګه به یې وډرا کوو. نو زه راځم دا مایننګ یې نور بندومه یا پرېږدمه ملګرو دا ټول صفر شي چې بیا مکمله توضیح تاسو ته درکړم چې دې نه وروسته به څه کوو. نو په تمه کېږم دا 100 دانې کلیکه نور هم زر زر راته وکړئ. دغه دې ملګرو 100 کلیکه پاتې او دلته موږ پاور به اوس تمام شي. نو دغه د دې مایننګ تمام شو. دلته ګورئ ملګرو موږ ته یو پاور راکوي. د ما پاور اوس 1000 دانې کلیکول. 1000 دانې کلیکول شول. نو ګورئ اوس نور کار نه کوي. نو بیا به موږ په تمه کېږو چې دغه پاور بیرته ډک شي. او دغه پاور څنګه ډېرېږي ملګرو ګورئ کله چې موږ دې کې ټوکن ماین کوو دلته پورته زموږ لیول ده. دا ګورئ زه لیول 2 کې یم. نو دلته ما ته لیکلي چې ته 6000 ټوکن جمع کړه ته لیول 3 ته وړئ. کله چې زه لیول 3 ته واوړم د ما دا پاور نه ده ملګرو، دا له 0 نه ځي 1.5 زرو ته، یعنې پاور مې ډېرېږي. څنګه چې مې لیول چې مو لوړ شو ګټه مو هم ورسره ډېرېږي. نو موږ به کوشش کوو چې دا ټوکن راټول کړو او دا خپل لیول هم پې لوړ کړو چې موږ ته ګټه ډېره راشي. نو دا اوس راځم نورې برخې تاسو ته ښیم ملګرو. دغه پورته 3 برخې لري خو دې کې خاص څه نشته ده، صرف همدغه لیول پکې مهم ده. لیول باندې مو کوشش کوئ لوړ کړئ. دلته هم ستاسو د ټوکنو بیلنس ښیي چې دونه ټوکن لرو. دلته هم د موږ هغه پاور ښیي چې تاسو ته مې ویل دا د کلیک کولو پاور ده چې کله هم دا ډېرې موږ کلیک کوی شو چې دا کله صفر شي بیا به په تمه کېږي چې دوباره ډک شي. اوس راځو دې ته چې ټوکن یې څنګه ډالر ته بدل کړو. دلته ګورئ یو آپشن لري سواپ MBC. دې برخې څخه موږ کولی شو چې خپل ټوکن بدل کړو ډالرو ته. دا چې ووهئ تاسو ته چې خپل ایمیل اکاونټ سره اکاونټ مو وصل کړئ. دلته په دا بین آپشن باندې کلیک کوو او خپل ایمیل سره دلته خپل اکاونټ راجستر کوو. زه مثلا راځم دلته یو ایمیل لیکم، مثلا دا د ایمیل چې مو لیکو کنفرم وهو زموږ ایمیل ته اوس یو کوډ ځي. اوس ځو خپل ایمیل ته او دا کوډ راخلو. ښه نو ایمیل ته چې راغلو ملګرو دلته ګورئ ماینرز کلوب په نوم موږ ته ایمیل راغلی. دې دا ډول کوډ ده مثلا ما ته 2.9 ده. دا به راشو اوس وبه یې لیکو. بېرته دې صفحې ته راځو لیکو یې 2.9 او باقي چې و 1.9 به هم دلته ولیکو. نو دلته به اوس د سبمیټ آپشن او خپل جیمیل به دې سره وصل کړو. ښه نو ملګرو آپشن چې م کنفرم کړ بس د موږ ایمیل دې سره وصل کېږي. بیا موږ ته بیا دوباره دا آپشن راکوي چې د وډرا لپاره یو کوډ انتخاب کړئ. په دا ګو ټو سیټینګ باندې کلیک کوو. دوباره زموږ جیمیل ته یو کوډ لیږل کېږي.
دوباره جیمیل ته راځو. دلته بیا موږ ته کوډ راځي، دا به هم اوس لیکو. مثلا ماته راغلی 0640 دا به اوس هلته بیرته اوس دلته لیکو 0640 دا چې مو لیکو بیا په سبمیټ باندې کلیک کوو او ځان لپاره به کوډ انتخاب کوو. نو دلته به اوس یو کوډ ورکوو موږ د ویډرا لپاره. مثال په ډول زه ورکوم 1 2 3 4 5 6. اوس به دوباره تکرار کوو 1 2 3 4 5 6. سبمیټ آپشن وهو او د موږ کوډ به دغه د دې ته ورکړل شي. اوس به دا ټوکن موږ څنګه چې ماین کړي ډالر ته بدلو. اوس به بیرته په سواپ MBC کلیک کوو. دلته ملګرو ګورئ د سواپ آپشن موږ ته خلاص شو. اوس په دې کلیک کوو. دلته موږ ته وایي چې بیلنس نه لري. دغه ټایمر ته به موږ انتظار کوو. کله چې دا ټایمر خلاصیږي ملګرو د دې سواپ شروع کیږي. بیا موږ کولی شو چې خپل ټوکن دلته سواپ کړو. البته ډیری ټایم دلته لیکي چې مثلا ستاسو سره یا بیلنس نشته یا ستاسو بیلنس کم ده، نو هغه مشکل نه لري. صحیح ده. تاسو مختلف ټایمو کې چې کوئ د دې سواپ تل کار کوي. ما خپله څو ځلې سواپ کړي. اکثریت ټایم ماته لیکي چې ستا بیلنس کم ده، خو ځینې وختونه ګورم بیا سواپ کیږي، مشکل نه لري. نو دا ټایمر چې تل خلاصېده تاسو راځئ چې کوئ او سواپوئ. که یو ځل سواپ نشو بل ځل سواپ نشو حتما کیږي. سواپ مشکل نه لري. صحیح. او د ورځې لیمټ چې ده ملګرو 80,000 MBC ټوکن ده. 80,000 ډېر څه کیږي او هر دانې 100 MBC ټوکن چې دی $1 کیږي. صحیح ده. 100 MBC $1 کیږي. نو دا تر دې وو. راځم دغه نورې برخې په لاندو کې تاسو ته تشریح کوم. یو د ایرن برخه لري ملګرو چې دلته ټاسکونه دي. تاسو راشئ دا ټاسکو کې هم برخه اخلئ. لومړی دلته ملګرو ډیلی چیکین ده. موږ چې روزانه دې ته راځو دغلته به په دې باندې کلیک کوو. موږ ته ټوکن راکړي. زه مثلا کلیک کوم. دا ګورئ 500 MBC ټوکن یې راکړه. نو دا چیکن هم هره ورځ کوي، تاسو ته ټوکن درکوي. لاندې نور ټاسکونه هم دي چې دا ما کمپلیټ کړي ملګرو، خو تاسو ته به پاتې. مثال په ډول دغه یو به زه تاسو ته تکمیل کړم. دی وایي چې جوین کوئ مثلا ډسکورډ چینل. دلته به ټو کمپلیټ باندې تاسو کلیک کوئ. پورته ضرب وهو بیرته راګرځو. نو دا ګورئ کمپلیټ سو 1000 دانې MBC ټوکن یې بیا راکړه. دلته تاسو ټاسکونه وګورئ ډېر زیات دي. صحیح ده. ما خو دا کمپلیټ کړي دي نو ځکه ماته نه دي پاتې. دا ګورئ دلته یو څه نور هم پاتې دي چې مثلا د ټویټر هغه که په دې هم راځو کلیک کوو ویریفای وهو. په دې ټولو موږ ته ټوکن راکوي ملګرو. صحیح ده. فری په هر ټاسک موږ ته 1000 دانې MBC ټوکن راکوي. نو تاسو کولی شئ دا هم در سره کمپلیټ کړئ. ټاسکونه حتما لومړی راشئ اول دا کمپلیټ کړئ. ښه نو دا د ټاسک برخه وه. یو د ماین برخه لري چې ماین برخه هم راځم تاسو ته تشریح کوم. ماین برخه کې ملګرو دلته ماینرونه دي چې موږ کولی شو دا ماینرونه بیا په پیسو واخلو. دا فری نه دي، دا په پیسو اخیستل کیږي او موږ ته اضافي ګټه راکوي. البته بیا هم وایم زما هره ویډیو کې چې هر اپلیکیشني ما صرف توصیه ده چې فری کار وکوئ. څوک چې سرمایه ګزاري کوي او ګټه او خطر یې بیا په خپله غاړه ده. دلته ملګرو یو برخه ده د ال کوین په نوم. په دې کلیک کوو. دلته ګورئ د دغه کوینونو ماینر شتون لري. بیټکوین کاش، لایټ کوین، دوج کوین او روین کوین. مثلا زه دلته راځم په یو ماینر کلیک کوم. ماینرونه ټول په یو ډول دي. صحیح ده. مثلا زه راځم د لایټ کوین په ماینر کلیک کوم. دلته ګورئ ماته 3 دانې ماینر راوستل. دا لومړنی چې دا په $80 قیمت لري او فکر کوم چې بیرته $442 پورې دا بیرته ګټه لري. نو ماینرونه په دغه شکل دي. صحیح ده. دا یو بیا په $200 قیمت لري او فکر کوم چې بیرته تقریبا نږدې $1400 پورې دلته لیکلي چې ریوارډ ده دی. او د مایننګ ټایم هم چې دا 4 ساعتو کې یو ځل کلیک کول دي. یعنی د نورو غوندې بیا کلیک کول پکې نشته ده. صحیح ده. لاندې بیا یو بل ماینر لري چې دا بیا ارزانه او اقتصادي ده. هغه کسان چې بیا ریسک مني یا خطر مني یا هم غواړي یو څه انویسټمنټ وکړي هغو لپاره زما په نظر هم دا $1 ماینر ښه ده. اولا خو ما بیا هم ویلي چې دې شیانو کې زه چاته د سرمایه ګزارۍ نو که چا بیا غوښتل کولی شي همدا $1 والا فعال کړي. دا چې د ملګرو په $1 فعالېږي او د ګټې او نور سیستمونه بیا ټول دغلته ورسره څنګ کې لیکلي چې څه ګټه لري او یو ساعت کې به د دې کلیک کولی. نو دا بیا تاسو په خپله وګورئ. ما خپله ماینر نه ده فعال کړی او د ماینر د برخې هم زیات معلومات نه لرم. خو څنګه چې مې ویل $1 باندې هم دې کې ماینر فعالېږي چې ګټه بیا ډېره ده. یو د فرینډ برخه لري چې کولی شي ملګري دعوت کړي. د ملګرو د دعوت څه ګټه ده؟ کله چې ستاسو ملګری 2000 MBC ټوکن ګټي تاسو ته 15 MBC ټوکن چې کېږي 15 سنټه کمیشن راځي. د ریفرل کمیشن هم خوندور ده. څوک چې غواړي ریفرل هم کولی شي. خپله طبیعي خوښه ده. یو د می برخه ده ملګرو همغه دلته نور ملګرو زمونږ والټ او د وډرا ټول کار له دې ځای څخه کېږي. دلته زمونږ هغه د MBC ټوکنو یا د ډالرو بیلنس ښیي. فعلا مې اکاونټ نه وی جوړ کړی ځکه پکې څه نه ښیي. زه ولاړ شم نور خپل اصلي اکاونټ ته. زه راغلم ملګرو خپل اصلي اکاونټ ته. مای برخې ته راځم. دلته ګورئ تقریبا ما سره $1 او 25 سنټه هم موجود دي. $1 او 5 سنټه USDT ده او 60 سنټه MBC ټوکن دي. دا MBC به اوس موږ ډالرو ته بدلو. دا به څنګه بدلو؟ دلته ګورئ دغه آپشن به وهو او دلته به دغه
آل آپشن وهو او دلته به اوس د ایکسچینج وهو او ام بي سي به ډالرو ته بدل شي. دغه د ګورئ ډالرو ته بدل شو. همدا ډالر موږ وډرا کوو. نو دلته اوس د وډرا لپاره ملګرو موږ کولی شو چې د وډرا آپشن کلیک کوو او وډرا لپاره ملګرو دلته به لومړی موږ کرنسي انتخاب کوو. یو اس ډي ټي دا د یو اس ډي ټي. اوس به د وډرا لپاره دلته نیټورک انتخاب کوو. دوه نیټورک دي ګورئ، یو بي اس سی او یو ټون کوین. بي اس سی همغه بي ان بي سمارټ چین شبکه ده چې بایننس او نورو ته موږ وډرا کوی شو، او ټون بیا د ټون کیپر وایلټ ته خاص وډرا کیږي. مثلا که زه اوس وغواړم بایننس ته وډرا کړم، په دې به کلیک کوو. بایننس ته به لاړ شئ تاسو ملګرو. بایننس ته چې لاړئ ملګرو د ډیپوزیټ برخه به کلیک کوئ. دلته به بیا یو اس ډي ټي انتخاب کوئ. یو اس ډي ټي سم مو انتخاب کړه. دلته بیا نیټورکونه راځي. تاسو به همدا لومړنی البته همدغه د بي اس سی یا بي ان بي سمارټ چین انتخاب کوئ. ادرس به مو کاپي کوئ. ادرس چې مو کاپي کړه راشئ دغه ځای کې ورکوئ ورته. دغه ځای کې چې مو ادرس ورکړم، مثال په ډول زه دغه ډول یو ادرس ورکوم. دلته اوس د وډرا لپاره اندازه $11 ده. $11 چې مو پوره کړل دلته به 11 ولیکئ. $1 هم د وډرا فیس دلته لیکلی کمیشن یو. چې دا مو کله پوره کړو بیا به په د نیکسټ آپشن کلیک کوئ. بیا تاسو جیمیل ته یو کوډ ځي او خپل هغه د وډرا کوډ هغه مخکې چې تنظیم کا به ورکړئ. بس تاسو وډرا له 40 تر 48 ساعتو حتمي رسیږي. او که څوک غواړي ټون کیپر ته وډرا کړي، دلته د پټون باندې کلیک کړئ، خپل د ټون کیپر وایلټ ادرس دلته واچئ او دلته د بیا $10 ولیکئ. ټون کیپر ته $10 دا وډرا ملګرو صحیح ده. ټون کیپر ته $1 کمه هم لیکل کیږي. نو دغه د وډرا طریقه. اوس راځم خپل د وډرا ثبوت څه تاسو ته ښیم. دلته دغه بیل آپشن باندې سیکل کلیک کو. دلته هغه د مونږ ریکارډونه ټول ښیي چې څومره ټوکن هم چینج کړي، وډرا هم کړي، هر څه هم کړي. زه راځم لږ لاندې زما وډرا ثبوت او زه به تاسو ته وښیم چې ما دغه 13 ورځ وډرا کړه. دا ګورئ وډرا $11.04 په دې کلیک کوم. دلته څنګه یې وډرا سکسس فول شوې ده، یعنې زما وډرا تکمیل شوې ده. $11 او 0.04 سنټه مې وډرا کړي او $1 یې کمیشن یا فیس کټ کړه. $10.04 ما بایننس ته راغلل چې تاسو یې ثبوت کتلی شئ. زما بایننس اکاونټ کې هم په ښکاره ډول دغه ډالر ماته راغلي. یعنې سیستم یې ملګرو ریل ده، حقیقي ده او کار کوي. او څنګه چې مې که څوک بیا غواړي سرمایه ګزاري وکړي، د ډیپوزیټ آپشن دی ووهي، خپل وایلټ ته د یو $1 واچوي. کولی شي هم ټون کوین ولیکي، هم یو اس ډي ټي په شبکه د بي پي شل چې فیس هم نه لري. کولی شي $1 واچوي او راشي د مایننګ په برخه کې $1 ماینر ځان ته فعال کړي. $1 باندې هم تاسو ماینر بیا فعالولی شئ. نو دغه ملګرو د دې د کار طریقه وه. هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي. البته هر څه په زحمت دي ملګرو. زحمت چې وباسئ تاسو هم یو ثمره یو څه ترلاسه کولی شئ. نو دغه اپلیکیشن څخه هم له 10 تر 15 ورځو تاسو که کار وکوئ وډرا ته رسوی شئ. صرف راځئ دغلته خپل مایننګ کوئ او دا پاور چې مو ختمېدلو انتظار کوئ چې بیرته راډک شي او خپل مایننګ کوئ. نو دغه زموږ ویډیو وه. هیله ده ستاسو د خوښې